السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به وئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 27 دی. موږ به نن ځو او ټیبل اف کانټینټ باندې به خبره کوو چې ټیبل اف کانټینټ به موږ څنګه جوړو، ټیبل اف کانټینټ به موږ اپډیټ کوو څنګه، یا ټیبل اف کانټینټ کې به موږ یو پیراګراف څنګه ایډ کوو. نو نن به موږ په دې باندې خبره کوو. کلاس را سره مکمل وګورئ. که چېرې مخکې کلاسز تاسو نه وي کتلي نو لاړ شئ او هغه وګورئ. لینک به تاسو ته که په یوټیوب ګورئ نو آی بټن کې میلاو شي، که په فیسبوک ګورئ نو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. مونږ به راشو خپل MS Word به اوپن کو. مونږ پیج لیاوټ مینیو تیر کلاس کې کمپلیټ کړی وه. که هغه تاسو نه وي کتلي نو تاسو لاړ شئ او هغه وګورئ. اوس به راځو ریفرنس ته. ریفرنس کې به مونږ نن چې کوم ټاپک دی زموږ سره ټیبل اف کنټینټ دی. مونږ به په دې کې ټیبل اف کنټینټ څنګه کریټ کوو، په هغه کې به یو پیراګراف څنګه ایډ کوو، یا به ټیبل اف کنټینټ مونږ اپډیټ کوو څنګه. نو دا زموږ نننی ټاپک دی، په دې باندې به خبره کوو. ټولو نه فسټ که مونږ راشو او د ټیبل اف کنټینټ خبره وکړو چې ټیبل اف کنټینټ څه شی دی. نو که تاسو کتلی وي څنګه چې زموږ سره په یو بوک تاسو کله کولاوئ، یو کتاب تاسو کله کولاوئ، په فسټ یا سیکنډ پیج باندې به تاسو ته د ټول بوک کم ټایټلز وي، چپټر نیم وي، هغه به تاسو له درکړی وي د یو ټیبل په شکل کې. تاسو ته به د هغه پیج نمبر هم درکړی وي او تاسو ته به د هغه چپټر نیم هم درکړی وي. نو سیم ټو سیم هغه پروسس دی کوم چې په یو بوک کې وي. خو دلته فایده څه ده؟ دلته فایده دا ده که تا یو ټیبل اف کنټینټ جوړ کړی وي نو ته غواړې چې زه پنځم چپټر ته اکسس وکم، نو ته په یو کلیک سره پنځم چپټر ته اکسس کولی شي. مطلب تا یو بوک جوړ کړی دی، ستا سره پکې 10 چپټرز دي، ته غواړې چې زه شپږم چپټر ته اکسس وکم، نو ته په یو کلیک سره هغه ته اکسس کولی شي. نو دا د ټیبل اف کنټینټ فایده ده. اوس راځو د دې د کریشن په باره کې خبره کوو چې دا به مونږ کریټ کوو څنګه، دا به مونږ جوړو څنګه. د هغه دپاره به زه راشم، دلته به څه پیراګرافس راولم. نو دا ما دلته څه پیراګراف راوسته، زما سره شپږ پیجز دي. اوس به زه ټیبل اف کنټینټ کریټ کوم څنګه. ټول نه اول به زه هیډینګز جوړوم. کم پیراګراف له زه هیډینګز ورکم یا کم چپټر له زه هیډینګ ورکم، نو زه به راشم او دیو له به مختلف هیډینګز ورکم د ټیبل اف کنټینټ دپاره. نو دې پیج کې ما څه هیډینګز سب هیډینګز ایډ کړه. اوس به زه ټیبل څنګه جوړم، ټیبل اف کنټینټ به څنګه جوړم د دې نه. نو د هغه دپاره به زه راشم او په ټیبل اف کنټینټ باندې به کلیک وکم. بیا به دلته تاسو له مختلف آپشنز درکړي وي چې ستاسو کوم چایس وي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. زه به راشم او په دې باندې به کلیک وکم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکم نو دا تاسو کتلی شئ زموږ سره به داسې یو ټیبل کریټ شي. تاسو ته به په نظر راځي دا کنټینټ والا. اوس د دې فایده څه ده؟ دا اوس موږ ته ښایي چې په دا چې کوم هیډینګز دی دا په فسټ پیج کې دی، دا په سیکنډ کې دی، دا په ترډ کې دی، دا هم په ترډ کې دی، دا په فورت کې دی، دا بل په سکس کې دی او دا بل هم زموږ سره په سکس کې دی. اوس دې ته به مونږ اکسس څنګه کوو، د هغه دپاره به مونږ راشو، په دې باندې به کلیک وکړو په دې ټیبل باندې. په دې باندې چې کله مونږ کلیک وکړو بیا به مونږ راشو او په کیبورډ کې به کنټرول
پریس کو. کله چې مونږ په کیبورډ کې کنټرول پریس کو نو تاسو ته که په نظر راځي نو د دې کرسر نه به داسې هینډ والا شیپ جوړ شي، یعنی لاس به ترې جوړ شي چې کله تاسو په کیبورډ کې کنټرول پریس کړئ. بیا تاسو غواړئ چې زه شپږم پیج ته اکسس وکم، شپږم هیډینګز چې کوم دی یا شپږم چپټر به زه کنسیډر کم چې شپږم چپټر ته زه اکسس وکم، نو زه به کنټرول ونیسم او په دې شپږم چپټر والا چې کوم هیډینګز دی په دې باندې به کلیک وکم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکم نو زموږ سره به اتوماتیکلی هغه زیتا اکسس وکي. نو دا و زموږ سره د ټیبل اپ کنټینټ فائدہ. دویم زموږ سره راځي ایډ ټیکسټ. د ایډ ټیکسټ څه فائدہ ده؟ د ایډ ټیکسټ فائدہ دا ده چې زه غواړم چې زه دا یو پیراګراف هم چې کوم دی ټیبل اپ کنټینټ ته چینج کم. نو زه به راشم او په دې کې زموږ سره درې لیولې، زه به په لیول فسټ باندې کلیک وکم. چې زه کله په لیول 1 باندې کلیک وکم نو زموږ سره به دا هم یو هیډینګز ته چینج شي. بیا زموږ سره په دریم نمبر باندې راځي اپډیټ ټیبل. د اپډیټ ټیبل څه فائدہ ده؟ د اپډیټ ټیبل فائدہ دا ده چې ما اوس مثال کې په دې کې څه نور هیډینګز ایډ کړه، زه به راشم او په دې کې به نور هیډینګز ایډ کم. په دې کې ما دا هیډینګز ایډ کړه، خو که تاسو وګورئ نو زموږ سره به په ټیبل اپ کنټینټ کې په نظر نه راځي. څنګه چې وختي وو داسې اوس هم دی زموږ سره، هیڅ چینجز پکې نه دي راغلي. نو اوس د اپډیټ ټیبل څه فائدہ ده؟ د اپډیټ ټیبل دا فائدہ ده چې مونږ اوس دا ریفریش کولی شو، یو قسمه د دې نه اپډیټ کولی شو. دا مونږ په دوه طریقو شو کولی. یو چې مونږ راشو په اپډیټ ټیبل باندې کلیک وکړو، بیا دلته که ته پیج نمبر کول غواړې اپډیټ کول غواړې، که نه ته ټوټل انټایر ټیبل کول غواړې، او بیا تاسو کوم یو سلیکټ کوئ هغه باندې به کلیک وکئ، بیا به اوکې کوئ. بل په څه طریقه تاسو شئ کولی؟ بل تاسو به راشئ او په دې ټیبل اپ کنټینټ باندې به کلیک وکئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکئ نو بیا به تاسو را دلته اپډیټ ټیبل والا اپشن په نظر راځي، تاسو به راشئ او په دې باندې به کلیک وکئ. نو چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکئ نو بیا که تاسو پیج کول غواړئ، پیج نمبر کول غواړئ یا انټایر ټیبل کول غواړئ نو تاسو به هغه سلیکشن وکئ او په اوکې به کلیک کئ. کله چې تاسو اوکې کلیک کئ نو دا تاسو کتلی شئ چې وختي زموږ سره بدل و، اوس بدل شو. دا به تاسو ته په نظر راځي. بیا تاسو مثال کې زه دلته 7 پیج ته اکسس کوم یا 7 چپټر ته اکسس کوم، نو زه به راشم او کنټرول به پریس کم. کله چې زه کنټرول پریس کم نو زما سره به د کرسر نه لاس جوړ شي. بیا به زه راشم او په ماوس کې به لیفت کلیک کم. کله چې زه په لیفت باندې کلیک وکم اتوماتیکلی به دا زموږ سره هغه پیج ته اکسس وکړي، هغه چپټر ته به اکسس وکړي. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د داسې فری کورسز دپاره زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.